زمان اسلام قدرمندو صحابه کرامو د خپل دین لپاره اسلام لپاره خپل ځانونه قربان کړل، خپل مالونه قربان کړل، خپل بچي قربان کړل، خپل وطن او کور قربان کړل، خو اسلام یې غلبه ورکړه. اسلام یې وړاندې کړو، موږ ته یې په دې مخته ځمکه باندې راښکاره کړو دا چې موږ باندې مسلمانان د هغه د صحابو د وجې نه. لیکن نن د مسلمان په حال باندې افسوس چې دا د دین لپاره خپل نفس ترې نه پرېږدي، دا نفس ترې خواهشاتو پسې روان دی، ګناهونه نه پرېږدي د الله لپاره، د دین اسلام لپاره چې دا انسان د خپل نفس غلام جوړ شوی دی، دا د شیطان چې دی موږ نه غلامان جوړ شوي مسلمانان. په خپل حال باندې رحم وکړي، خپل د حالت بدل کړي، الله ته توبه تایب شي. انسانانو الله سره ملاوېدل دي. موږ له خو په کار دا و چې کله موږ اسلام وروړو او زموږ په وخت کې چې کله اذان وویل شو موږ هغه وخت مسلمانان موږ له خدا په کار شو، موږ په دې کلمه باندې خپله زندګي بدله کړو، الله رب العالمین راضي کړو، الله خوشحاله کړو په دې باندې. افسوس سره افسوس مسلمان کوم طرف ته روان دی؟ ای مسلمانه بس دی، توبه وباسه، ګناه پرېږده، هغه الله دلته ګوري، هغه الله له کوم حالت کې ته ملاویږي، هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته څنګه ودرېږي، په کوم حالت باندې. ډېر افسوس پکار دی د مسلمان لپاره خپل حال باندې. الله اکبر. زموږ اسلام قدرمندو رحم وکړي په خپل ځان باندې، الله ته متوجه شي، خپله زندګي بدله کړي.